السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل په کلکولیټر کې خپله ټوله لازمي ډیټا پټه کړئ. یعنې ملګرو ستاسو موبایل ده په هغه کې کلکولیټر ده. اوس که چیرې غواړئ چې تاسو په هغه کې خپله ډیټا پټه کړئ، یعنې خپل تصویران یا ویډیوګانې پټې کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو دغه اپس تاسو دلته لیدلی شئ چې د کلکولیټر هایډ فوټو په نامه ده. ملګرو دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او بیا به دلته راشئ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته لیکلی دی سیټ پاسورډ، یعنې پاسورډ ورکړه. ملګرو دلته به تاسو دغه اوکې وایي. ګوره ملګرو زه دلته تاسو ته د دې طریقه در ښیم. کله چې ګوره ملګرو زه دې ته پاسورډ ورکړم، زه پاسورډ ورکوم چې 1 2 1 2. ګوره ملګرو ما 1 2 1 2 پاسورډ ورکوي 1 2 1 2. ملګرو کله چې ګوره زه 1 2 1 2 پاسورډ ورکړم، اوس که چیرې دلته تاسو تقسیم ووایي، ګوره هغه تقسیمیږي، که ضرب ووایي ضرب کېږي او دغه رقم ملګرو ګوره ماینس شو او دغه رقم پلس شو. نو که ملګرو ګوره که چیرې تاسو غواړئ چې هلته کوډ ورکړئ، نو هغه به تاسو دا رقم ورکوي. کله چې تاسو ګوره 1 2 1 2 یعنې خپل کوډ ورکړئ، دغه ایکول ټو نشان تاسو وینئ، دلته به تاسو په دا ایکول ټو نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو ګورم تاسو په ایکول ټو نشان باندې کلیک وکړئ یا پاسورډ به دلته ورکول سي، هغه به تاسو 2 وارې ورکوئ. ملګرو کله چې تاسو هغه 2 وارې ورکړئ، دلته ریکور ایمیل ده. ملګرو که چیرې تاسو ایمیل ولو، خپل ایمیل به ورکړئ. نو ملګرو ما ایمیل ورکړی ده، دغه رقم به تاسو په ټیک مار نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیک مار نشان باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته تاسو پلس نشان وینئ، په پلس نشان باندې به کلیک سره وکړئ او دغه رقم به ګوره انټر فولډر نیم به ورکړئ. نو ملګرو زه ورکوم پکچر. کله چې ګوره ملګرو ما پکچر نیم ورکړئ، دغه رقم یې تاسو ډن کړئ. کله چې تاسو ډن کړئ، دغه پکچر به تاسو خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو په پکچر باندې کلیک وکړئ، پکچر فولډر به تاسو ته خلاص شي، دا کوم ایډزونه چې راځي هغه کلوز کړئ او دغه رقم ګوره تاسو راشئ په دا پلس نشان باندې به کلیک وکړئ، پرایم ګیلري یا کیمرا. ملګرو به تاسو ګیلري ور وښیاست، د ګیلري څخه به تصویران ورکړئ. ملګرو هر تصویران چې پټول هغه تصویران ور وښیاست. نو ګوره ملګرو زه راځم، کله چې زه دلته راځم، ګوره ملګرو زه دلته یو څو تصویران پټوم. ویم دا تصویر شو او دغه رقم دا تصویر شو، دا تصویر شو او دغه رقم دا تصویر شو. ملګرو هر څو تصویران چې پټول هغه به ټول تاسو پټ کړئ. دغه رقم سلیکټ آل ټول سلیکټ کړئ او هایډ هغه به تصویران چې کړئ پټوي. ګوره ملګرو کله چې زه هایډ وم، هغه تصویران 5 تصویران دي هغه چې سلو پټ سلو. نو ملګرو به تاسو ډن ووایئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په بیک باندې ولاړ شئ، هر څوک چې راشي تاسو کلکولیټر خلاص کړئ، یعنې تاسو په موبایل کې کوم کلکولیټر تاسو اچولی ده، که دی هغه خلاص کړئ. ګوره ملګرو زه اوس بېرته راځم، خپل کلکولیټر خلاصوم. کله چې زه کلکولیټر خلاص کړم، که چیرې ماته کوډ نه معلوم، نو هغه که زه چیرې تقسیم کوم یا ضرب کوم، هغه به دلته دی تاسو ته دا رقم، یعنې مکمله کلکولیټر ده. تاسو ټوټل کار د کلکولیټر کې کولی شئ. که چیرې تاسو کوډ ورکړئ، یعنې هغه کوډ ورکړئ کوم کوډ تاسو ورکړی وو او ایکول ټو مې ووهلی. کله چې ګوره ملګرو تاسو ایکول ټو ووایئ، که ایکول ټو تاسو ووهلی، یعنې هغه کلري به تاسو ته خلاص شي، یا کوم شیان تاسو پټ کړي دي هغه به ټول دلته دی تاسو ته راوړئ. نو کوم ویډیو پټولی دغه رقم تاسو په ویډیو پټې کړئ او اپس لاک، یعنې ملګرو اپسونه تاسو کولی شئ دلته لاک کولی شئ. صرف او صرف هغه اپس لاک کړئ او هغه به دلته تاسو کوډ ور ولګوئ. نو دلته تاسو کوډونه مثال اپسونه پټولی شئ. ګوره ملګرو دا کلکولیټر اپشن چې دا به تاسو بېرته اون کړئ. کله چې دغه تاسو اون کړئ، ګوره بیا دلته تاسو اپسونه هم پټولی شئ، یعنې هر اپس هم پټوئ، هغه ته هم تاسو کوډ ور لګولی شئ، یعنې لاک به شي بیا تاسو کوډ ور لګولی شئ. دلته تاسو ویډیو پټولی شئ او دلته تاسو تصویران پټولی شئ. ویډیو هم خاص هغه طریقه ده څنګه چې ما تصویران در وښول. نو ملګرو دا ډېر ښایسته اپشن ده، په دې باید د هېڅ چا هم سر نه خلاصېږي چې د تصویران یا ویډیوګانې چیرې دي، دا د چیرې پټې کړي دي. نو ملګرو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.